السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. ګرانو دوستانو، نن به زه تاسې ته وایم چې د هندوستان په غوره لیګ IPL سیالیو کې د حیدرآباد او د چینای سوپر کینګ لوبډلو لخوا چې کومه لوبه ترسره شوه، په هغې کې رشید ارمان او شین واټسن خبرې کړې وې. نو دوستانو، هغه یې ولې کړې وې، ولې سره خبرې خرابې کړې وې. نو دوستانو، شین واټسن په خبرو کې خپله وویل چې کله هم رشید ارمان باندې په لومړی څلوریزه په اول اوور کې څلوریزه ووهله، نو رشید ارمان ډېر په غوسه شو. نو شین واټسن په خبرو کې ویل چې رشید خان غوښتل چې ما په غوسه کړي او زما وکټ ترلاسه کړي. نو شین واټسن په دوهم اوور کې هم یوه څلوریزه او یوه شپږیزه یې پرې ووهله. نو شین واټسن دا خبره وکړه چې رشید ارمان که څه هم د نړۍ په غوره بلرانو کې شمیرل کېږي، د نړۍ په سطحه یو غوره بلر دی، خو ده غوښتل چې زما په غوسه کې او زما وکټ ترلاسه کړي، خو داسې ونه شول. او په دریم اوور کې هم یوه شپږیزه او یوه څلوریزه پرې ووهله. نو دوستانو، رشید خان ډېر په غوسه ورته کتل او شین واټسن دا خبره وکړه چې ده غوښتل چې زما وکټ ترلاسه کړي. د دې وجې نه د دوی کومه لفظي شخړه چې وه هغه راغلې وه. نو دوستانو، شین واټسن که څه هم دا خبره هم وکړه چې ده ډېرې سختې خبرې هم کولې، غلطې خبرې هم راته کولې. ده غوښتل چې ما په غوسه کړي او زما وکټ ترلاسه کړي. نو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي د رشید خان په اړه باندې، نو دغه ویډیو خامخا لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د همدغې ویډیو لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ. ورسره خوا کې د بیل آیکن دی، هغه هم کلیک کړئ چې دا ډول نوې ویډیوګانو او نوې خبرو څخه به تاسو خبریږئ. مننه، د خدای په امان. بای بای.